نو زه اوس دومره وسه نه لرم چې د خپلو بچیانو ته چپړې پیدا کړم او داسې هېڅ وسه به نه رسېږي. پیدا مزلم کړم 2 ورځو کې 3 ورځو کې په تیرا باندې ما وړم په هر رقم یې سوالم کوم چې هر شی خو چې خالي دغه سترګه م الله جوړه کړه علاج یې وشي. رحمان الله د محمد رازق زوی د هغو زوی د سلاکت اوسېدونکی بس دغسې غریبي ده او غره ته تلم او دغه بچیانو ته به نفقه او خواري او مزدوري کوله خو بس دلته خو همدغه بله چاره نشته خو لرګي راوړه او د وطن خدمت کوم خو غره ته لاړم او سترګه مې لرګی مچاوه بس د بچیانو ته نفقه به پیدا کوم لرګی چخه راواړو د سترګه مې په ولګېده چپه سترګه مې په ولګېدله او بس داسې کړم چې دلته راغلم یو بل کې وګرځېدم پیسو درک نه و بیا یې مرتضی مالف جب ته لاس کړه 15,000 افغانۍ کومه کې راسره وکړه زه بس جالبات ته ځان ورسوم جالبات ته چې لاړم ډاکټر ته وګرځېدم راوګرځېدم خو ډاکټرانو چا 1 لک روپۍ غوښتې او چا څو غوښتې هغې ته زما وسه نه وه دغه ډاکټر بیا داسې وي چې پرچه یې راکړه د نور په شفاخانه باندې نور شفاخانه باندې پرچه راکړه بس بیا لاړم کابل ته کابل ته چې لاړم نو بس 2 شپې او 2 ورځې بستر شخصي دولتي هغه کې نو دوی مې خپله راخیسته خو 18,000 روپۍ دا مې برابرې کړې وې دا رانه لاړې دا ختمې شو علاج هغه نه شو بس خو زه لاړ شه بیا راغلم هغه کور ته چې رالم بیا مې 15,000 روپۍ یو بل نه سر راکړ شوې بیا دغه ډاکټر ته ورغلم دې ډاکټر بس دوی موی راکړه چې وروره دا خوره او خو ستا چاره دلته نه کېږي لی به پېښور ته ځې له هندوستان ته به ځې ستا سترګې اوبه وتلې دا اوښه کوي او هغه کوي کمبود کوي زر په تر زره به دې غم کړي نو اوس ونګه دلته هېڅ وسه نه لرو چې لیا د پېښور ته لاړ شو او لیا داسې بله مخه نه لرو بس همدغه 1-2 وزې م لرو دې دا مې خرڅې کړې دې مې دغه چاره وکړله اوسه پورې خو نور مې هېڅ وسه نه رسېږي پیدا مزلم کوو په مورګه مه وړو هر پله وځو خو چې خالي دومره یو څوک کومک را سره وکړه چې دغه دوی کومک ما سره یو څوک وکړه نو بیا هم نور هر طرف ته منډه واړی شو نو تاسو چې ما سره په دغه خارج کې یئ که هغه کې یئ چې ما سره دومره مرسته او کومک وکړئ چې زه ما خالي پلو دغه علاج به وشي د سترګې نور زه پیدا مزلم کړم 2 ورځو کې 3 ورځو کې په تیرا باندې ما وړم په هر رقم یې سوالم کوم چې هر شی خو چې خالي دغه سترګه م الله جوړه کړه علاج یې وشي تاسو چې ما سره بس هغلته 10 روپۍ کومک وکړئ نو بس زما چنده راته خیر ده وکړئ چې هر شی خو څخه یو منډه را سره ووهئ چې یو علاج ما که خدای کچ یې وشي دغه وطن خدمت ته مې کاله را جوړ کړه نو وروره بس بېوسي ده نو داسې هغه درک نور نه لګېږي زه اوس دومره وسه نه لرم چې د خپلو بچیانو ته چپړې پیدا کړم بس هېڅ وسه به نه رسېږي ټول خپې تور ګرځي خپې بل د غره کې ګرځي نو که تاسو ما سره مرسته وکړئ او کومک وکړئ خو بس الله به تاسو ته اجر درکړي دوستانو الله جل جلاله نه روغ صحت غواړم نن راغلي اوغسته سلاکت کلي کې په دغه کلي کې رحمان الله ورور چې زمونږ په څنګ کې وینئ د ده کلیوالو خبر کړو چې څه وخت مخکې رحمان الله غره ته د لرګیو دپاره تللی و د بچیانو د حلال رزق مشقت دپاره رحمان الله ورور د دې کلي ولس یو کسبه او خدمتګار دی چې د دې ولس ځوانانو مشرانو غوړو ته د ویښتو د سر کولولو کار کوي دوستانو د هغې سره د غره نه لرګي په شا راوړي او هغه لرګي بیا خرڅوي او بچیانو ته د حلال رزق دپاره خواري کوي عزیزانو رحمان الله ورور د لرګو په ماتولو یا چولو وخت کې سترګې ته یو لرګی رالوتی و چې د هغې د وجې سترګه زخمي شوه د غره نه څه په مشکل کور ته راغلی و کور کې وس نه دومره څه نه و چې رحمان الله ورباندې یو شفاخاني یا یو روغتون ته تللی وی خو یو ګاونډي کور یې ودان یو زړسوان درلود چې هغه ورته 15,000 افغانۍ ورکړې وې رحمان الله ورور تللی و جلال آباد ته یو دولتي شفاخانې ته چې هلته ورته د
د ډاکټرانو د خوا ویل شوي چې دلته ستا درملنه نه کیږي، تللی او کابل ته نور شفاخانې ته چې هلته یې درملنه یو عملیات شوی چې 18,000 افغانۍ د ده په دوی باندې مصرف راغلی وی. چې کله ورور راغی بیرته کور ته بیا غوښتی او جلال آباد ته چې هلته لاړو، باور وکړئ ویل په خبرو کې چې یو څه م راکره نه و. د دې بچیانو ته مې یو 2 وزې اخیستې وې چې هغه مې خرڅې کړې او هغې باندې یو 19,000 روپۍ برابر شوې. چې کله لاړم کابل ته ډاکټرانو راته ویل چې وروره دلته ستا د درملنې یا کوم د علاج څه نشته دی، ته کوزې خیبر پښتونخوا ته ځان ورسوه یا هندوستان ته لاړ شه. د ورور وس د دې خپلو بچیانو د چپړو نشته، باور په خدای وکړئ د موبایل پخې خوی لیدلی شئ، نو کوزې خیبر پښتونخوا یا هندوستان ته تلل دا ډېره غټه خبره ده. نو دوستانو کوزې خیبر پښتونخوا ته تګ پاسپورټ غواړي. خو ورور مې راته وویل چې عزیزان یا دوستان زمونږ هغه چې هغه په هر هیواد کې وي ما سره د 10,000 روپۍ کومک وکړي، انشاءالله زه به تیرا ته 2 شپې او 2 ورځې پیدل مزل دی دا کړم او کوزې خیبر پښتونخوا ته به ځان رسوم. ولې چې سترګې ډاکټران ورته وایي چې سترګه دې که څو ورځو کې غم ونه کړي سترګه دې په ختمېدو ده، ورسره د بلې سترګې خطر هم دی. راځئ عزیزانو د الله د رضا لپاره 80,000 افغانۍ دته ویلي، ستاسو 10,000 روپۍ د ورور درملنه کوي، ورور ته روغ صحت الله ورنصیب کوي او دغه بچیانو ته به د الله رزق مشقت کوي. انشاءالله تل به په دعاګانو کې دغه کورنۍ یاده ساتي او موږ به هم درته دعاګانې کوو. راځئ د الله د رضا لپاره لږ لږ کومک دې ورور سره وکړئ چې تر څو دغه ورور د خپلې سترګې عملیات وکړي او الله روغ صحت ورکړي، الله به یې روغ جوړ کړي انشاءالله چې الله به یې تاسو ته اجرونه درکوي. کومک مرسته ورسره وکړئ. نور مو وخت نه نیسم، هر چېرته چې وایي ښه د ودانو صحیح په لوی الله مو سپارم.